دومره زتیم په سور اور کې به وخت سبا کړم د حق خبرې سپین مجلس نه صبرېدلی نشم او زه د پیسو په نشه نه پوهېږم خپلې دیشه زه د پیسو په نشه نه پوهېږم خپلې دیشه د بل په غوښو باندې پیره ګرځېدلی نشم د مینتوب کیسه خو دومره ښه وي دا وګوره دنیا مې لوټ شوله د سره تېروتلی نشم د زړه د زوره ستا یاسین اسیر پریوتې یما د زړه د زوره ستا یاسین اسیر پریوتې یما نورې په جهر د محبت نارې وهلې نشم. سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. ستاسو ورور ستاسو ملګری شعیب صدیقي یم. نن یو ځل بیا د صدای خیبر نه نیغ په نیغه راغلي یو یوه داسې شاعر ته چې هغه څه تعریف محتاجه نه مینوالو نور وختم ناخلو بس رسو یاسین اسیر په طرف چې غزل و شیرونه تی بول. ډیره مننه شعیب صدیقي صاحب. غزل څه په دا ډول کې دی وای خپل ځان ساتي بل ډوبول غواړي. شعیب صدیقي صاحب خپل ځان ساتي بل ډوبول غواړي او مفت پرست خلک پوهول غواړي او ګلان د لال مې سلګو نیولي ګلان د لل مې سلګو نیولي باران راشه خندېدل غواړي او زمونږ نسلونو ته خطره ده ترېنه زمونږ نسلونو ته خطره ده ترېنه د منشیات نور بندول غواړي او د تورو زړونو خلک وپېژنې د تورو زړونو خلک وپېژنې دا په ایمان بیا لمبېدل غواړي. مننه. زما د قوم بچیا ویښ اوسېږه زما د قوم بچیا ویښ اوسېږه دوران کارونه سمول غواړي. ډیره مننه او چې په وړو لویو نظر وساتي چې په وړو لویو نظر وساتي ښه پوهان راټولول غواړي او چې د پیسو په نامه اوټ نه اخلي چې د پیسو په نامه اوټ نه اخلي یو څو حقداره جوړول غواړي او چې د دنیا لالچ بیخي نه کوي چې د دنیا لالچ بیخي نه کوي یاسین اسیر څوک لټول غواړي. دغه شعرونه وو نو هیله لرم چې اورېدونکي وي. یاسین اسیر صاحب ته ډیره مننه کوو چې تاسو موږ له په دومره کم وخت کې مو کار وکړله. جی تاسو هم ډیره مننه کوو شعیب صدیقي چې موږ له وخت اخلو موږ له راغللو ډیره مننه. مینوالو دا وه نن ورځې خپرونه تر روانه خپرونه پورې موږ سره اوسو. د خدای په امان.